مرگ الله را ولی او سا الله وباسي. دا زمونږ ایمان دی. رونو مرگ هغه حقیقت ته چې یو د سا شی ته خلاص نه دی. قرآن شریف کې الله فرمایي کل نفس ذائقة الموت، هر د سا شی با د مرگ سکه کوي، خامخا بمري. دا الله فیصله ده. او چې کله مرگ راشي انما تجزون اجورکم یوم القیامه، دا غینه پس د قیامت پر د دنیا د جن او د عمل حساب کتاب بتاسو سره کی. ومن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. کم انسان چې د اور نه لری شو داسې عمل یو کو چې دې په د اور نه ځان لری کی او جنت ته په ځان داخل کی، دا کامیاب دی. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، الله وی د دنیا جون د دوکې سامان دی. ګور سړی دوکه کوي. خیر دې مرګ رستو دی لای مړه کاغو بسره داخل از ځوانې ما داخل از بیمار نه ما نا جوړه نه ما. د دنیا د جون سړی په دوکه کې چي، حالانکه د دنیا د جون الله وی مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دوکې سامان دی. تب لګي کور به جوړه 10 سا بدنو خيږي، ا کور بدنه د قصې پاتې شي. تب لګي منصوبه به جوړه او ځان له کارخانه به جوړه او ځان له یو بینک بیلانس به جوړه او بچو د پاره یو لوی شی د په ذهن کې جوړ کړی دی. داس چې مرګ براشي ارسه به پاتې شي، لار کې بدنه سوزي. د شپې بسملی و د کېږي با سار به پاسم که خیری زبدا کوم زبدا کوم یو لیست دان ته فرست تیار کړی دی. ټک پاغه شپه کې د نسوخي سار باړو مړ پروت دی. دا څه ده کنه؟ دا مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، د دنیا سامان د دوکې سامان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن عمر رضی الله عنه د مټونی وداسي ویړه قوم اے عبد الله ابن عمر، بخاری شریف کې حدیث ته کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا کې داسې جون تیر کله که مسافر چې یو ځای کې دمه کوي، یا د 10 ورځو یا د 15 ورځو یا د 8 ورځو یا د میاشتې، نو هغه الته کې دا وایي هغه مطلب دی چې سیم روانې ما دا کټم پر دی دا کوټم پر دی. د مسافر خو سره کې اوسي دا سره دا کټ پر دی او د هوټل دا کمره پر دی دا او دا صادر پر دی دا بجلی پر در هغه پاغي خیال نه ساتي. خپل مقصد ته ایثار دی، خپل مقصد کې لګیا دی. د مسافر مقصد یې التا چې دلته ست دیرم چې هغه خپل مقصد پوره کم. دا کوټه غم کې ني، دا بسترې په غم کې ني، پر دی درسو چې خپل مقصد پوره شي روان شي. نو کن فی الدنیا کأنک غریب لکه مسافر او عابر السبیل، بلکې دا سه ځان کله کپلاره چې سړی تیریږي. مسافر خو بیا یو ځای کې د 10 ورځو شلو ورځو دمه کوي او چې پلاره تیریږي دا غاړو دمنی. وعد نفسك من اصحاب القبور، اے عبد الله ابن عمر ځان د مقبرو والا نو غنا. دا ځان فرض کا چې په مقبره کې مړی پروت یم. رستو را باندې مرګ راضی کنه مقبره لبدی اوس نه ځان دا سه فرض کله کده مقبره کې پروت یم. نو چې سړی دا سه ځان فرض کی لکه مقبره کې پروت یم، دنیا سره سکی اگر دنیا مال سره سکی. زمارونو مرګ یو حقیقت ته، انکار ته نشتا، خامخا راضی. اینما تکونو یدرککم الموت، هر ځای کې چې مرګ به ملاندې کوي. دا د چا وینا ده؟ د الله. مرګ دا خطرناک شی دی. مرګ چراغ خلاصې دي ته نشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی 2 سيزونه دي چې خلق داغې نه یریږي. یو مرګ دی، وای واقعي یریږي خلق کنه، څوک نه غواړي. یو مرګ دی څوک نه غواړي، خلق ته ځان خلاصي نه غواړي، څوک نه خوخی. خو نبی علیہ السلام فرمایي چې د فتنې د جن مرګ غوړه دی. دویم لګ مال، غریبی دا د چا نه ده خوخه. هر سړی غریبی نه غواړي، مالداری غواړي. رسول الله مبارک فرمایي چې د ډیر حرام مال نه چې اخرت کې حساب کتاب ګرانی، غریبی خدای د اخرت حساب کتاب کو احسان کوي. زمارونو مرګ نه خلاصې قطعا نکیږي، نه دې څوک بچ کی دی شي.
یو ښځه و د هغې زوی مړ شو. نو اوس هم چې چاته تکلیف علماو پسې صالحانو پسې ګرځي نو دې ته چاوي چې زما زوی مړ شو دغه یو زوی چې دا به څنګه جمدي شي. چاوي یاره پلان کیږي کې یو عالم دی یو نیک سړی دی ته ورشه که څه دم درود دلو کی دلال هغه مولانا صاحب لا هغه نیک انسان لوي زما زوی مړ دی زه خو ډېره زیاته پریشان یم او که څه دم دیو که چې د ما زوی جمدي شي. هغه عالم ډېر هوښیار و او ورته بالکل زوی به جمدي شي خو یو چل وکړه د اوو کورونه مال اوبه راوړه د اوو کورونه خو د هغې کورونو نه به راوړې چې هغې کې مړې نه شوي هغه اوبه به دم کم نو په هغې به ستا زوی را جمدي کېږي خو د اوو کورونه به وراوړئ هغه اوو کوره چې هغې کې مړې نه شوي نو بیا به هغه اوبه دموم نو په هغې به ستا زوی جمدي کېږي. دا خو اسان علاج ورېږه اوه کوره نه چې د شلو نه خو به درته را پیدا کړم خوشحاله شوه یو کور دننه وته تاسو کله خو مړې نه دي شوي ولې نه د ما نیکه خو مړو بل کور کله لاړ تاسو کله خو مړې نه دي شوي واپ دا بل زموږ پلار نه و مړ بل کور کله لاړه یاره دا لکه چې تاسو کله مړې خو نه دي شوي ولې ماشوم نو سې مې نه و مړ بل کله لاړه تپوس کی تاسو کله خو مړې نه شوي یاره پلار به هم جم دی نیکه مې هم جم دی نیا مې هم جم دی خو د نیکه پلار هم مړ شوی بل کور کله لاړه چې وګرځېده او رښتیا خبره ده تاسو چې نظر په دې تورنګزو کلي خپل واچوئ داسې کور به پیدا کړئ چې مړې پکې نه شي داسې به څنګه پیدا شي که پلار دې نه دی مړ نیکه به دې مړي نیا به دې مړي که هغه ني د هغه پلار به مړي د هغه نیا به مړي د هغه ورور به مړي بل به مړي وګرځېده ښځه پوه شوه ورور یې غم غوس شو چې که زما زوی مړ دی خو هلته هم زوی مړ دی که زما بچی مړ دی خو د هغه سړي ماشوم نصیب مړ دی که زما زوی مړ دی خو د هغه هم زوی مړ دی که زما زوی مړ دی خو د هغه خوږ پلار مړ دی چې وګرځېده دې مولانا صاحب لراله وی چې ما خو داسې کور پیدا نه کړ چې هغې کې دی مړې نه شوې او بس پوه شوم ښځه پوه شوه وی ګوره داسې کور چې دی پیدا نه کړ چې هغې کې انسان مړي ته ولې په مرګ خفه کړي خو د دنیا نظام دی ګرځي کله یو ځای مړ کله بل ځای مړ کله بل ځای مړ کله بل حضرت سلیمان علیه السلام ملک الموت ورله راغی ملک الموت سلیمان علیه السلام دې تپوس کوي وی چې ته دا دې ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسي ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسي سلیمان علیه السلام ورته وی یو ځای نه م راکاږي بل ځای نه بل ځای نه بل عجیبه جواب ورکوي وی سلیمان علیه السلام وی تاسو چې یو کاسه پرتی و د انار دانې پکې پرتی وي یو کاسه د انار دانې پکې پرتی وي تا نه یو دانه پټېدی شي په دې کې وی نه وی ګوره چې خوښه دي د خپلې مخې نه دانه رالې هم راغشتی شي که د هغه بلې غاړې نه رالې هم راغشتی شي که د میان نه رالې هم راغشتی شي که د غاړې نه رالې ستا خوښه ده چې کوم ځای نه دانه راخلې نو تا ته حاضره پرده په لاس کې درته ښکاري وی دقسې چې تا ته په کاسه کې د انارو دانې مخامخ پرتې دي او ته ترې کومه رالې راغشتی شي د دې ټولې دنیا دا روحونه ما ته دقسې مخامخ کاسه کې پرته دي ما ته چې الله حکم وکړي چې هغه ځای نه روح راواله داسې ده لکه ته چې د انار دانه دی یو ګوټ نه راوچتې تا ته مشکل شته نشته داسې ما ته مشکل نشته ما ته حکم وکړي لاړ شه شابه او هغه عراق کې افغانستان کې کشمیر کې پاکستان کې فلان کی ګوټ نه سارا والا نو ته چې د انار داغه پلیټ نه دانه را لسوک دته هغه ګوټ نه والا هغه نه والا هغه څه مشکل درته شته وې نشته هغه ما ته مشکل نشته او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملک الموت نه تاسو کو اتم تاسو کوي وې ته چې دا غنو خلکو نه ساګانې وباسي څنګه وباسي بعض انسانی د غنو نه ساګانې وباسي په یو وخت کې وباسي اکسیډنټ شي سل کسبه کې مړ شي بم دماکو شي 50 کسبه کې مړ شي جاز غرق شي په کې 300 مړ شي دې سره څه چل کې وې ما سره بلا فرشتي دي په لکونو فرشتي دي زه په خپل ساګانې نه وباسم چا نه په خپل وباسم چا پسې یو فرشته لګم چا پسې بل لګم چا پسې بل لګم چا پسې بل لګم دا خو یو نظام لیکن الله مال خپل دومره طاقت را کړی دی که زه په وم اسمان کې کېنم او د خپل دوه ګوتې د دې ټول زمکې اسمانونو زمکې لاندې پورته چې جاندار مخلوق ته ساواله دا دوه ګوتې ورته مخامخ کم د دې ټول نه په یو سکند کې په دې دوه ګوتو سره راخ کېشم
دومره طاقت الله را کړی فرشته هم هغه فرشته مقرر کړی ده اخلاصي ته نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم انسان نه چې سوزي دی په دا کټ کې پروتي دوه قسم انسانان دي یو نیک عمل دی یو بد عمل دی او تیره جمعه مې درته نیک عمل او د بد عمل معنا کړی و چې نیک څه ته یو بد څه ته نیک عمل انسان نه چې کله فرشته سوباسي نو دا فرشتي ورلا نیخ پنی غن راځي دی به ویریږي لارې ورته کینی لري دی دا سوچ کوي چې دا ستوري دي او دا خو چراغان دي بلفونه دي اگر ورو را نږدې کېږي دی وایي چې یاره دا ستوري څنګه را نږدې کېږي دا چمک او دمک دا چراغان دا څه چل دی ورو ورو نږدې کېږي چې څومره نږدې کېږي دې ته شکلونه ښکاره شي وایي دا خو څوک مخلوق دی نیخ په نیغه نه راځي او به یریږي نو چې کله را ډېر را نږدې شي نو دته شکلونه نورم غټ شي خواله وله راشي په خشته شکل کې چې کوم ملک الموت د مرګ فرشته ته مخکې نورې ورپسې وي نبی علیہ السلام فرمایي دغه وخت کې د هر انسان دپاره خدای پاک په جنت کې او په دوزخ کې ځای مقرر کړی مونږ له هم شته او کافرو له هم شته زمونږ هم په دوزخ کې هم ځای شته او په جنت کې هم شته او د دې کافرو هم په دوزخ کې هم شته او په جنت کې هم شته نو چې کوم سړی مسلمان یو جنت ته لاړ شي د هغه د دوزخ ځای الله بل کافر له ورکړي او چې کوم سړی کافر شي دوزخ ته لاړ شي دا هغه د جنت چې کوم ځای دی چې جنت کې الله مقرر کړی هغه ولا الله بل مسلمان له ورکړي ته محرومه کړي نو چې ځان کدن دی د نیک سړي نو دته الله دوزخ وښایي به دا ځان کدن کې ورته وښایي فرشتې ورته مه یریږه دقه دوزخ دا ستاره دوزخ ځای خو تا نیک عمل وکړو نو دا ځای پته الله حرام کړ دی له به نه ځې نو بیا ورته جنت هغه ځای وښایي وایي دقې له ور روانې دی په دا ځنکدن کې د جنت محلات او د جنت خوشحالۍ او د جنت حورې دا وویني نو چې سړی دا په ځنکدن کې وویني چې د دوزخ ته دغه غم خلاص شومه د هغه اور نه په سترګو وویني او د جنت دغه محل له ور روان یم څه مو خیال دی دی په تلوارۍ کې به ني دی بیا په دنیا څه کوي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون قرآن شریف کې الله فرمایي د نیکانو په حق کې چې دی باندې یره بني ولی جنت یولید دوزخ یولید چې دا استانه ختم دغه جنت لبځي ولا هم يحزنون الکه زما بچی دي دی پسې خلق خپي زما مال دی جیداد دی دکان دی پیسره دولت ته دی پسې خلق خپي لا هم يحزنون دی په دنیا کې چې کوم خواږه سيزونه پاتې شو هغه پسې غمجن بنشي نو چې دا جنت او دوزخ دواړه ویني ورته وي چې دغه دوزخ در باندې حرام او دغه جنت لبځي دی خوشاله چې خدای را ساره نظر وباسه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اے نفسا تبدا الله نه خوشاله الله واستانه خوشاله خوش مطمئن به اطمینان کې به رازقنا الله لري بوزما ارجعي الى ربك چې او نفس ته دا وي چې خپل خدای ته روان شه رب ته روان شه دی به خوشاله کې ونی خوشاله راضیه مرضیه تمام خوشاله الله هم درنه خوشاله او زاغه نیکان بندگان دی جنت هغه کې دن نشه او جنت ته داخل شه دی به دومره خوشاله پرواز بکئی چې زو څنګه دی جنت ته ور داخل شمه الا زر سو باسه حضور پاک مبارک فرمایي داسې به سو باسی لکه یو مشک چې د اوبو ډکې و د هغې نه یو ساس کې وځي نو دا مشک خو پې نه دردېږي او نه پې خوږېږي دقه بسې د اعصابتې وځي هېڅ تکلیف په ورته دی او چې دا ساتې څنګه وباسي نو نورو فرشتو له به یې ورکي د ملک الموت ډیوټي ختم نورو فرشتو د جنت نه کفن راوړي ته خو دې وجود له دلته کفن ورکې او نورو فرشتو د جنت نه کفن راوړی دی د جنت خوشبوئی د پاغه کفن دا روح راوالی دا غ جنت په کفن کې ونغاړي بدن ولا مونږ په بل کې نغاړو بدنم خوشاله روحم خوشاله دواړه هغه ونغاړي
فرشتو له ورکی هغه بر اسمان ته روان کی وی په دې فضا کې چې څومره فرشتي دي دې په دې خوري دي دا ټول دعاګانې کوي یا الله دا روح په ما را وبونګ راولې انور یا الله دا روح په دې لار راولې دا غوړې خشته خوشبوئی کوي چې په موږ دا خوشبوئی ولګي انور فرشتي وی یا الله د دې فلان کې دا روح په موږ راولې او د دې چې په دنیا کې کم خولي نو مو پاغه یادېږي یو بل ته فرشتي وی لکه دا غفلان کې د فلان کې زوی حضرت فلان کې خولي نو می اخلي هغه وفات شوی دا خوشبوئی خدا غدا او دعاګانې وته کوي او چې کما هغه بیا ورسي علیین ته یا جنت ته ورسي د شهدا واغه جنت الفردوس ته دي د عام مسلمانانو هغه علیین ته دي او چې کوم وخت کې د بدعمل انسان نسو باسي دا فرشتي راشي مخامخ ورته کینه دا سات راکاږي او څنګه تراکاږي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د کعب احبار نه تاسو کړه یو ډېر لوی عالم وی کعب وی دا مسلم د کافر نه او د فاسق نه چې سو باسي دا څنګه وباسي وی دا سه مثال دی لکه د ازغو ډکه اونه چې د انسان په وجود کې ګیري او د دغه د ازغي او غنه د انسان په دې رګونو کې خوري وي او دا اونه تراکاږي د دې رګونو نه د روح سره قطرې روزي قطرې دا ساچ روباسي د احساس سره د رګونو د غوخه او د وینې او قطرې روزي او بل مثال دا سي ور کوي ویل لکه سسپار چې په اور کې سور شي او په لمدو مالوچو کې دې وراکاږي مالوچ بلامدین او سودی لمبه بنه کوي او لوخړې وباسي د قرنګ د اصحاب دی وجود کې راخکی شه دا وجود لوخړې کوي الله دې مساتي یا الله ته مونږ وساتي خدای دې جمعې د مانزه د برکت نه او د مسلمانانو د برکت نه دغه عذاب نه خدای وساتي خطرناک خبره او دتم دواړه زینو خي ویا غ جنت اوستا خطابه د ملک رس پیرا الله دې خپکو هغه دوزخ ته وځي دواړه وته خي چې وباسي او په زور تیر اثر راکاږي چې ساته وباسي د دو یو ښه کفن ولا وروړي بدبویا هغه کفن کې فرشتي بند کی چې کفن کې بند کی بدبوئی تیزی نو په دې فضا کې دا فرشتي یاري دا څوک مرد ښه بنتي دي وی دا غفلان کې د فلان کې وی چې په دنیا کې رقم ښانو مو پاغه یادای خیره و تکوي خدای ته تبا کې خدای غرق کا خیره و ته فرشته کوي خوارش کتابه د مدینه وکړي نو نن به موږ ستاسو برکت نه د اصحابین نه راته بر اسمان ته روان کی د اسمان دروازې ته ورسي قران شریف کې الله فرمایي لا تفتح لهم ان الذين كفروا سنگره لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط اسمان دروازه بوته کولو نشي دا غدنه رو غردي لاندې سجین دغه ته ورسیږي یو ظالم بادشاہ دا غنه سا ملک الموت ولا راغي او دا په بنی اسرائیلو کې تیر شوی دی او دومره ظالم بادشاہ چې لږ ظلمونه به کول ملک الموت راغی او نیغه د کټ خوا کې ودرېد دیو تاسو غوڅه چې ته څنګه رااله بی اجازه ته څنګه رااله او دما دومره نوکران نه څنګه تراله ملک الموت ورته وی دره د کور د مالک په اجازه راغلی دې کور هغه د انسان په شکل دغه نه پیژنده ویګنه غل دره د کور د مالک په اجازه راغلی مخا کاکا داستانره دا کور او زه هغه تیسو کو وی زه هغه قسم جنم تمنه کول شي او نه مستاسو کیداران ملک کول شي مال اجازه راکړه چې دا یو ورځ راکړه چې خلکو تخپل مالونه واپس کم او چې پچا می ظلم کړی چې اغیله سوار کم یاتي معافي وغواړم پیدا نه کیږي ملک الموت ورته وی حق دا ټول ارث دا جیداد او زمکه او بادشاہي راکې پدې کې وی ارث والا دار سستا هماله اورات جن را کوي نه کیږي یو غنټه خوراوي غنټم نه کیږي
یو 2 منټه خورا چې 2 رکعاته مونږ خو پکې کوم اعدام نه کېږي او ساده د چې دا حواله ختم مرګ چې ټیم راغی کنه وای کنه بیا دا ټیم پکې شته چې ورګه کور هغه سره پورې لاړ شم بچو ته وصیت وکم وای شته پکې نشته بیا پکې راشته ورګه پلان کې را باندې قرض دی مال دی دولت تیرا سره پر دې حق نه والي چې دا واپس کم نه اسب نشته خیر او خلاص وی نبی علیہ السلام فرمایي چې بنی اسرائیلو کې کسان را جمع شو یروي راځي لکه الله ته وجاړو سوالو کړي مقبره ته ځو یو مړی دې کا را جمع دي شو مونږ ته لک تاسو کو د ځن کدن او د امر واقعي که سړی ډېر به سفر مو کی کنه نو ستاره به تا وسره که سعودي ته لاړ شي انګلند ته لاړ شي نو په ټلیفون خو ته تاسو کولې شي کنه تاسو نه کنه لکه سال د امریکا څنګه دا سفر دې څنګه جس کې لاړې بس کې لاړې څنګه تکلیف وکړو لیکن نمبر په سفر چې څوک ورغی ته دې په ټلیفون معلومات کولې شي نه درته په انټرنیټ الویل شي او نه درته بل موبایل کې هغه شی سره هغه خلکو ته جوړيږي میسج هم درته نشي کولای چې را د مرګ سفر څنګه او ځان کدن می څنګه نو وی چې را مونږ لګوندې یو مړی کې جمع دي شو چې مونږ ته پوسو کو نو دې چغه والے الله ته نه کانو خپل عملونه الله ته پیش کړی یا الله یو زول غوندې مړی مونږ ته جمع دي چې مونږ ته ځان کدن او د مرګ متعلق معلومات ور وی الله دا دوی دا دعا قبول کړاو یو جلا قوشو یو قبر اوشته یو مړی ته بار وته دوی ته یو کتل هم حیران شو دوی ته پوسو کو کله مړی چې معلومات یو کل سل کاله داغه د مرګ شوی پورا سل کاله دوی ته پوسو کو یاره وی بس یو ته پوس د نه کو چې ته څنګه سړی زه خو یې خیمه الحمدلله نیک سړی ما وی دا ته پوس ته نه کو چې مرګ څنګه د دې مرګ ال راته وایا وې سل کاله مخکې رانه صوت دا سل کاله مخکې او اوسه پورې سل کاله او چې د ما په خوله کې د ځن کدن غتري خواله پروت دی سل کاله شو چې د ما په خوله کې ځن کدن تری خواله پروت دی وې دا امر سره ظلم وکړي چې تاسو په دوه را جمع دی کلمه اوس بیا ځن کدن نه باندې تیریږي اوس خدای ته وګوره ستاسو دعا قبليږي نو مال د الله نه سوال وکړي چې مان داسې سال لو باندې چې ځن قدم نه باندې را نشي مرګ چې نبی علیہ السلام فرمایي د حضور پاک مبارک حدیث ته چې په انسان مرګ راځي کنه مرګ ته سویری دي حازم اللذات اکثروا ذکر حازم اللذات الموت نبی علیہ السلام فرمائی د مرگ ذکر ډیر زیاتو کې بار بار د مرگ ذکر وکې مرگ څه دی حازم اللذات د انسان د دنیا د خوند د لذتونه ختم کړي وړي کی په مالدار چې راغی د مالدارۍ لذتونه خوندونه ولا دړې وړي کړل په غریب کې راغی په ارچا چې راغی د دنیا خوند ختم لذت ختم دغه وجود دی څنګه چې کم د مرگ خلق وی لکه جنازه ټیم ولکه دا سو کوئی سبب حقونه نه وجود خرابېږي پیسې ترې سو هغه عزتمن پلار بیا سو په خپل کور کې نشي ساتلی خوان ختم شو کنه هغه مال لا پاتې شو هغه بچی پاتې شو هغه کارخانه پاتې شو هغه فیکټری پاتې شو ازمکه جیداد نوکران اجرا ارس پاتې شو نو مرگ خامخا یو حقیقت ته انکار ته نشي کول حضرت ابو هريره رضی الله عنه د نبی علیہ السلام څومره نږدې صحابي دي څونه خدمت یې کړې ده دغه بل کورو باري خدمت کړې ده نبی علیہ السلام په وطن کې او په سفر کې او په لوګ او په نار او په تند نه ده نبی علیہ السلام مبارک خدمت یې کړې ده دا نه جګري نو ډوډۍ به خدمت وکوم او جنې نه وکوم او د حضور پاک د حدیث دونه خدمت کړې 15000 او 300 او یا احادیث دنا د پیغمبر علیه السلام نقل دي شیخ الحدیث او د حضور پاک نږدې مرګره دي کوم وخت کې مري نو دا صحابو ته ګرځا پیر ناسي نو دی جاړي او صحابو کې واجب عادتو
چې کوم صحابي به وفات کېده نه دی ورته وی چې زمونږ په پیغمبر علیه السلام ګوري سلام وی، یو ورته وی زما په نبی علیه السلام سلام وی، بل ورته وی زما په نبی علیه السلام سلام وی. دی جاړي چا ورته ابو هريره ولې جاړي؟ دا خو د پیغمبر علیه السلام خدمت کړی دا هغه نوکری غلامی دی کړی دا. وی ولې جاړي؟ وی ته خو باوسه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د دوست سره ملاویږي او ورته سوي. وی د مر سفر نه ذات وګرځي او واقعي وګرځي. کله انګلند ته ځي لکه دا سوچي چې کال پس 2 کال پس واپس روس ته دي 15 کال پس 6 کال پس واپس شم. د دنیا افریقی ممالک ته دي او پډیر لوی د پی ایچ ډی به کومول ته بزو امفیل او کومودابو کوم 15 کال مې یو کورس شو 15 کال بل شو 10 کال خو بیا خو راځي کنه. لیکن د مرګ په سفر چې څوک ورغی واپس راتل شته. وې د مرګ دا سفر ډیر زیات لري دی او سامان کم دي ځکه جاړو. نو حضرت ابو هريره رضی الله عنه چې خپل سامان ته کم وي مونږ به وکاو د مارونو مرګ نخلاصي نشتا تر دې حد پورې چې دا مرګ خپل هم نخلاصيږي مرګ نه دین نه مرګ نخلاصيږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا جنتیان الله جنت ته داخل کی او دوزخیان دوزخ ته داخل شي. نو دا مرګ به الله د یو ګټ په شکل کې راولي او د جنت او د دوزخ په میانس کې یو ځای دی پاغي کې به دا مرګ راولي د ګټ په شکل. جنتیانو ته باوازو کې ای جنتیانو را شریخ وګوره نو دی به وته دا غځې نه وګوري دی به او پیژني چې دا مرګ دی په نخه به او پیژني. جهنميانو ته وې دی ته وګوره اغي نو تاسو څه شي دی دا مرګ دی. نو حضرت یحیی علیه السلام لبا الله چاړه پلاس کې ورکې نه به حلال کی ګوره مرګم ختم شي حلال بشي. نو چې حلالي کی نو جنت خلود لا موت ای جنتیانو بس اوس همیشه ژوند مرګ نشته. جهنميانو ته ای جهنميانو همیشه ژوند په جهنم کې مرګ نشتا. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وی کده خوشاله نه څوک مړ کې دی بعض وخت خوشاله نه د زړه اوچت شي اٹیک راشي کده خوشاله نه یو سړی مړ کې دی نو جنتیان به د خوشاله نه مړ شي او کده غم د لاس څوک مړ کې دی نو جهنميان به د غم د لاس مړ شي. سړی چې مړ شي وارثان بیا زر خخی د کور نه زرو باسی او د شریعت په اصطلاح کې چې کومځای کې انسان خخیږي هغه ته قبر وایي. دغه زندګی ته چې د مرګ نه پس شروع شي تر د قبر د پاسېدو پورې د عالم برزخ وایي او چې دا مونږ پکې اوسېږو دې ته عالم دنیا وایي او چې کله سړی د قبر نه پاسي عالم الاخرت ورته وایي. د برزخ دا جون د دنیا او د آخرت په میانس کې چې د برزخ دا جون دی نو اکثر مسلمانانو ته رب العالمین قبر نصیب کی ځکه وته د قبر زندگی وی. بعضو ته قبر نصیبم نشي څوک په دریاب کې غرق شي څوک په هوا کې ختم شي څوک حیوانات او درندگانو خوري او اکثریت د انسانانو په دا کند کې خخ شي او دغه کند ته قبر ویل کېږي. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې پلار روانو ما یو ځای ته ورسېدمنو یو قبر اوشلید او یو سړی ته راووته. عبدالله ابن عمر د نبی علیہ السلام مبارک صحابی دی او د حضرت عمر زوی دی. قبر اوشلید یو سړی ته راووت غاړه کې زنجیر پروت دی او اور په بلیږي. وی ما سره یو رکوټه غوندې مشکیزه ده هغه کې وبدي وی دې سړی ما ته چغې کړ چې رتن دې مړ شم لګي وبراکا او یریدم وی چې د وبوغخته وی دې کې د ازمکه وشلې د دویم قبر او یو بل سړی ته راووته
وی ما ته وی چې ګوره دې سړی له اوبه ورنکې او داسې ویریدم هیبت را باندې راغی چې پروردګاره دا غریب خو په لوی عذاب کې مبتلا دی اور په بلیږي او واقعي خدای دې مسلمان د تند د عذاب نو ساتي تند ځان لګوره عذاب دی حدیث پاک کې راځي چې په جهنم کې کافر پراته وي نو پدی بلوګ راشي تند به پیراشي او هغه لوګ تند به د جهنم د عذاب سره برابرې وی ما تا هغه دویم سړی وي چې پام کوه دل او ور نه کې دا کافر دی او بیا هغه دویم قبر والا هغه زنجیر اونیو او ریخ کزان پسې په خپلم په قبر ورننه وته او دا بلم په قبر کې دنه کو هیبت می ولید حیران شو وی سمخ کې لاړم یو بوډه و دا غي د کور خوا کې دا مقبره ده یو بل قبر اوشلې ده نه یو بل قبر و دا غي نه مې आवाज وورید هغه قبر والا دنه چغوي البول ملبول او الشن مشن وی دا اوازونه ز اورم د قبر نه دا غبوډه نه مې تپوسو کو چې دا څنګه د زمکه را د قبر نه आवाज راځي دا څه شی دی وی بوډه ما ته و چې دا زما خاوند دی دا قبر کې خخ دی وی ما ورته وی چې دا چغې دي څنګه وباسي وی ما ته غبوډه وی چې دا زما خاوند دی مسلمان مرد دی او عذاب د قبر شروع دی نو کله د قبر عذاب غرض او غروز مونږه ما اورو وی مې چې دې چې دا چغي وی البول او ملبول د دې څه مطلب وی د متیازو نزان نسات بول په عربی کې متیازو ته وی چغي وی البول ملبول بول صدی بول څه شی دی چې د بول د لاسه په عذاب کې پروت ما مخکې جمله در طویل او به قبر یو سبب دا دی چې سړی د بول رضان نه ساتي یاد را خبره پورا تقریر می کړو دغه د بول رضان نه ساته او اکثر با او د سمات به اوک او سو امتیاز به په وجود پریوته او سو امتیاز به په جامه پریوته او اق بولو کې به پرتګا خو تړاو ګرځي دبا وی ما به تډیر زیات نصیحت کاو ما به وی کم وخت د بولو نزان ساته داسه کې او دسو چوا جامع پاکی ساته وجود د بولو نه پاک ساته خود زما خبره نه منله اورونو یادو ساته دا بوډه وی ما ورته چې سړیا د بولو نه ګوره ګډه چیلم ځان ساتي ګډه چې کله متیاز کوي نو خپې ارتي کې اوسمه کې تخکته شي چیلې چې کله متیاز کوي نو خپې ارتي کې اوسمه کې تخکته شي او ما ورته چې سړیا سپیم د بولو نه ځان ساتي داسې متیاز نه کوي خپوچته کې دیوال تا نو دیوال باندې متیاز کې خزان ته ساتي د دنیا حیوانات چې څومره دي تر خره پورې دی چې متیاز کوي نو خپې بکولو کی نو هغه سیس چې حیوانات او درندگان او سپیته ځان ساتي سپیرته ته ځان ولې نه ساتي او نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې د قبر د عذاب یو ذریعہ دا د بولو نه ځان نه ساتل چې سړی د متیازو نه ځان نه ساتي نو دې ځکه وایي چې البول ملبول بول څه شی دی خو ډېر معمولی سیزو ماته ځان نه ساته او اوس دغه بولو د لاسه ز په عذاب کې پروت او دویم چې ماوي چې دی چې وی اشن مشن شن په عربی کې مشک ته وای دا مشک سرمنی او شی وی د سرمنی نه جوړ کړي پاره کې او به چولی په خوا کوم خیالو دی مشکیانو با په هغه مشکونو باندې په بازارونو کې او با چولو څه ختم شو نو دی مشکونو کې به د عربو د اوخانو د سرمنو نه به مشکونه جوړول او به پکې ساتلې نو دی وی اشن مشکل مشن دا څه شی دی وی مې چې دا ولې وی دا یو سړی او تګیو زما د خاون لراغه او دنه او بوغخته خاون مې ولا وبور نکړه او دوی چې تند مرم غره او براکا وی دا سی یو مشک ویزان دو
وی دما خاون ورته وخندل چې ورشه هغه مشکې اوبه دي هغې نه وسکه. تش و تش پکې اوبه نه وې. دې سړي پورې ټوقې وکړې. وی غریب د تندې نه په ډغرو ډغرو په تیندکونو هغه مشک له ځان ور ورسو، او چې د مشک خولې کوله وکړه نو ساس کې اوبه هم پکې نه وې. بېهوشه را پرېوته، هغه سړی مړ شو. وی دا دې چې چغې وایي اشن و مشن، مشک څه شی دی؟ ګوره معمولی سیز دی، معمولی غوندې اوبه پکې دي، ما د انسان نه منې کړې، او هغه انسان د تندې د لاسه مړ شو، اوس په عذاب کې مبتلا یم. علما د دې نه معلوموي. عبدالله ابن عمر فرمایي چې دا خبرې مې واورېدې، وی رالم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې الوې دا الله رسوله دقسې خدای پاک دا ګوره صحابو ته به الله ښودنې کولې، دا څیزونه مې ولیدل. وی نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل چې واقعي څوک د بولو نه ځان نه ساتي نو دته به الله په قبر کې عذاب ورکوي، او چې څوک مسلمان ته ضرر رسوي د دې سبدام سبب د عذاب قبر دی، دته به الله په قبر کې عذاب ورکوي. او ما ته وی چې اے عبدالله ابن عمر ما رأیت منظرا قط، یو منظر مې نه دی لیدلی، حالانکه حضور پاک جنتونه دوزخونه هر څه لیدلی دي، یو منظر مې هیبتناک دا قبر نه علاوه بل نه دی لیدلی. قبر عذاب ما ته الله ښودلی دی، د قبر نه خطرناک او هیبتناک څیز بل نشته دی. حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه چې د حضور پاک دریم خلیفه دی، او د رسول الله مبارک دوه لونه په واده دي، دوه، یو په واده واغه وفات شو، دویمه وته په نکاح کړه. چې دویمه کله وفات شو، حضور پاک او فرمایل وی که زما درېمه لور وی هغه به مې عثمان ته په نکاح کړی و. هغه عثمان رضی الله عنه چې په قبر ته کېناسته او به جړل، دومره به او جړل چې ګیره به په اوښکو لمده شوه. قبر ته به کېناست، زمونږ به څه حالي، دومره به او جړل چې ګیره به په اوښکو لمده شوه. چاته تپوس وکړو تذکر الجنت والنار فلا تبکی، د جنت او د دوزخ ذکر کیږي نه جاړي، او چې قبر ته کېنې نو جاړي. او ورته سوی وی ما د خپل محبوب پیغمبر نو اورېدلی دي چې قبر د جنت د اخرت د منزلونو نه لومبې منزل دی. که چرته د انسان د پاره دا قبر خشو رستو بردی نخی، او که دا ولا خطرناک شو او دا ورله سخت شو رستو بردینم سختی بیا. چې قبر ته کېنم او تیارې ته وګورم او ځان لوالي ته وګورم، واقعي توره تیاره د زمارونو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی حدیث تے چې دا قبر روزانه آواز کوي، اے انسانا تے آواز نورې خو د مولا په جبه اورې، د پیغمبر په جبه در تر رسیږي. اے انسانا د تیارې کوټه مګورې چې راځي ځان سره د ایمان رڼا براوړي، نه پکې بجلی شته نه ورکې براډ شته چې ځان ته ولګې، او نه درته جرنیټر شته چې په قبر کې ولګي او تا ته رڼا شي. تکه توره تیاره په منونو خوره در باندې د پاسه، یو مخ دی یو دیوال ته دی، شا دی بل دیوال ته ده، خپې دی بل دیوال ته دی، او سر دی بل دیوال ته دی، او خورو کې پروت نازک بدن. هغه نازک بدن چې دنیا کې خلق سونه د خپل وجود حفاظت کوي، قسم قسم ملهمونه په خلق پورې کوي، او د ګرمۍ نه ساتي چې وجود می خراب نشي، د یخنۍ نه ساتي چې وجود می خراب نشي، نکریزې پورې کوي، وسلنې په پورې کوي، جامې اخلي د موسم مطابق. دا جامې اچوم دا به د ما د انور د تو نه ساتي، او دا به اچوم دا به مې د یخنۍ نه ساتي، او ایر کنډیشن ځان ته لګاوه، او سیبه د خوراک انتظام ولې چې وجود می خراب نشي، بدن می خراب نشي. دا ارس پاته او قبر کې سړی هغه نازک بدن د انسان خپل وجود چې احسن تقویم سره الله تعبیر کړی دی، خپل وجود دا لال خورو کې پریوته. رڼا پکې شته وایا نشته، تیاره ده. د ایمان رڼا ځان سره راوړوي د تیارې کندې مګوري. اے انسانا زده مارانو لړمانانو د چنجو جاله ما چې راځي نو ځان سره به دارو راوړې ده. که دارو دی راوړل د چنجو چنجي بنی بیا، که د مار او د لړم دارو دی راوړل
نیب نبی خوګواره ک دارو دی راو نړل ځان سره د نیک عمل په شکل کې نو ما کې ډېر لوی ماران دي ما کې ډېر لوی چنجي دي ډېر لوی چنجي دي په ما کې او ما کې ډېر لوی غټ غټ خاماران او لړمانان دي ګوره بیا بس کې دا زما خبره نه درونو دا د رسول الله مبارک خبره ده جبه زما رضی ته اورو او درې مواسه کوي دنیا کې حکمار دی ولیدا او به تخته لړم دی او به تخته چنجي دی او به تخته یا جارو یا لرګي براواله مړ به کې یا دارو براواله نو قبر کې څه کې تخته دې شیته نه لرګي شته چې پاغي دا لړم مړ کې نه او الله دې دا جهنم دا مار نو ساتي دا خیرت دا مار نه دې ملو ساتي دا قبر دا مار نه دې ملو ساتي حضور پاک مبارک فرمایي کم از کم او یا ماران په سړی په قبر کې مقرر دي او یا ماران دو ټکه ورکه یو په سر او یو په لکه او دونه خطرناک زهري دي وې کداغه مار په دنیا کې پوکي وو په دنیا کې راشنه بوټي به اوچشي نو حال دا هغه انسان بسی چې شپه ورځ په دغه ټکونه چلیږي الله دې مساتي د دنیا دې معمولی غوندې خوشاله زمونږ د آخرت نه ایر کړي دي دنیا کې مونږ په دا مزو چرچو سر یو معمولی مزه چرچې دي دومره شی نه دی او آخرت زمونږ نه ایر دی قبر ایر دی زمونږ مسته کې پراتی یو قسم دی آخرت ایر قبر ایر لوی سفر زمونږ په سر را روان دی هغې ته زمونږ ډو څه توجه نشته او پته راته دروازې دوه او درې هفته کې دوه او درې میاشت کې دوه او درې مونږ په دا خپلو ګوړو په مقبرې ته او قبر ته سپارو او هغه خپل پلار سپارو نیکه سپارو ښځه سپارو رور سپارو بچې دام یوړل دوستانم یوړل اندغه تیارو کې م سملول اوس رسول الله مبارک خو دروغ نه وی بعض سپیره خلک دي هغې د کافر او اهل کار دي هغې وی د قبر عذاب نشته وی داسې قوم شته دی حضور پاک څه وی شته دی عذاب د قبر حق دی ګورئ د فرعون متعلق وی النار يعرضون عليها غدوا وعشيا فرعونیانو متعلق وی سار او ماخام بپا اور په بلیږي دا د قبر عذاب دی رسو د قیامت هغه نه دی ګورئ هغه وی یوم القیامت ادخلوا سنگره آل فرعون اشد العذاب هغه بیل دی دا د قبر عذاب دی زمارونو وی زه د چنجو مارانو لړمانانو کوټیم چې راځي د نیک عمل دارو راوړه او زه د وحدت د یوازیوالي کوټیم ګورې ما څه څوک مرګري بدینی چې راځي ماله سړی په سفر دی مرګري وسري کنه په مقبره کیسه شپې سړی یریږي او چې بیا د خاورو لاندې مرګري بدینی زه یو تنها به ځان سره د عمل مرګري راوله ګورې دا د حضور پاک مبارک وینا درو نو خبره مې دې پورې کوله چې حضرت عثمان رضی الله عنه وی چې یریږم ځکه چې دغه خبرې راته یادېږي یوازې به پکې پروت دی چنجي شته خاماران شته لړمانان شته او تیاره پکې ده یریږم او چې په سړي یاره راشي هغه د جنت زیري بیا یېري خوشحالي بیا یېره شي زمارونو دا حقیقت دی ګورئ ډیر خطرناک عذاب دی الله دې مساتي دی وجود لدیم دی او دی روح لام دی ګوره د انسان په دی وجود کې دوه سيزونه دي یو روح دی یو بدن دی دلته بدن ښکاری روح نه ښکاری روح شتا عذاب دواړو لري وې د قیامت پر ورځ حضور ابن عباس رضی الله عنه حدیث دی چې د قیامت پر ورځ به روح او بدن یو بل سره په جګړه دا بدن به روح ته وای وی مال عذاب ویتا د اروانې په ما کړی دی کتا ما ته نه وی چې دا ګناه مکو ما به نه کوله فرشته به ورته وی او باغ دی پاغې کې خشته میوې دي د لون نظر نه لګي چې راوي شو کوي او د شل وته لاس درسي چې راوي شو کوي وی د شل دی لون ته وی چې لکه داسې وکا چې ته ټیټ شې د پوګو د پاسه سور شمه نو زه به درته وایم چې داسې لاړ شه نو زه به اوچت شم دا میوې به راوشو کوم ډېره ښه ده
نو هغه ړوند نابینا ورته ټیټ شي او دا شلې په د اوږو د پاسه سور شي. د شل خو خپې نشته، سترګې خو شته، دې ړوند ته وایي داسې نیغ ځه نو ځي، ښي طرف ته توشه، ګس طرف ته توشه، په باغ وردن نه دلته اوس ودرېږه، دا ونه ده. نه هغه شل خو خپې نشته، په ړوند د پاسه ناست دی، میوې روشو کوي، جولی ډکه کړي. نو وایي وایه دې کې مجرم کم یو شو؟ فرشته ورته وایي څوک مجرم؟ هغه روح او بدن ورته وایي وی دواړه مجرمان دي. ړوند په دې مجرم دی چې دا شل یې ولې هغه میوو ته اوچت کړ، او شل په دې مجرم دی چې شوکه ده کړې ده، دی ولې اوږې ته وخته او پردې میوې را شوکوي. وی دقه رنګې د روح مثال د دغه شل دی چې د انسان په بدن کې پروت دی، او د بدن مثال د هغه ړوند دی چې هغه د روح ګرځي. وی چې دواړه مجرمان دي، نو روح هم مجرم، بدن هم مجرم، دواړو ته سزا به ملاویږي. روح به په سجین کې پروتي، الله دې مساتي، او بدن په قبر کې پروت دی. د دې روح او د دې بدن یو بل سره کنیکشن دی، پوره تعلق دی. لکه نور ته ګوره، نور په څومره لرې دی، د ځمکې سره نسبت شته که نشته؟ مونږ چې دلته کې جامل امده شو، خو مونږ یې په دا ځمکه واچو اوچېږي، نو نور خو 100 کروڑه اربونه میله لرې دی، اربونه میله لرې دی. ته وایې نه نه نه، دې بدن ته هغه دې ځمکې ته هغه تو را رسېږي، دی هغه تو دی. دقه رجې دا روح په سجین کې پروت دی، او دا بدن که خورې خورې دی او که ذرې ذرې دی، الله نه پټ دی؟ جواب راک نه، هغې ته هغه اثر را رسېږي. نبي علیه السلام فرمایي چې کله مړی په قبر کې کېښودلی شي، فرشتې وله راشي. بدعمل انسان نه چې کومې فرشتې راځي، نکیر او منکر ورته وایي. دنه تپوس کې مر ربک، رب دې څوک دی؟ دی وی ربي الله، رب زما الله دی. چې څوک ډېر نیکي د الله صفتونه وکړي، هغه الله چې اسمانې پیدا کړي دي، ځمکه پیدا کړي ده، نهرونه پیدا کړي دي، ښکلې ښکلې خبرې وکړي. ما دینو که دین دې څه دی؟ دین زما اسلام دی. نبی دې څوک دی؟ پیغمبر به محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. او بعض علما وایي چې دا حجاب، دا پردې به لرې شي، او دی به په قبر کې نبی علیہ السلام وویني. تپوس به دې کې دا څوک دی؟ نو د مسلمانانو خو د علماونو اورېدلي دي که نه؟ وایي دا چې دا تپوس چې چا کېږي به پیغمبر یې، وایي دا زمونږ پیغمبر دی. جاءنا بالبینات، مونږ ته ډېر ښکلې ښکلې واضحه احکامات راوړي دي، خشته معجزو سره راغلي دي. فتبع، مونږ اتباع کړې ده، مونږ ته نیغه لار ښودلې ده. بیبي رابعه بصریه ډېره نیکه بیبي تېره شوې ده، ډېره زیاته نیکه بیبي. وایي چې هغه څنګه مړه شوه او په قبر کې کېښودلې شوه، چا په خوب کې ولیده. وی سوال جواب دی څنګه و؟ وی فرشتې راغلې، وی ما ته وایي چې رب دې څوک دی؟ وی ما ورته وی فرشتو ته چې د کوم ځای نه راغلی؟ وی هغې راته وی د اسمان نه راغلو. وی ما ورته وی چې ستاسو رب یاد دی که هیر دی؟ وی چې نه زمونږ رب خو یاد دی. وی ما وی چې ښه تاسو هغه اسمان نه راغلی چې څومره لرې دی، او ستاسو نه خپل رب هیر نه دی، نو زه خو د یو نیم ګز خاورې لاندې رالم، ما نه به څنګه هیر شي؟ یو نیم ګز لاندې رالم ځمکې نه، تاسو دونه لرې اسمان نه راځئ، تاسو نه هیر نه دی، او یو نیم ګز فاصله کې به ما نه رب هیر شي؟ ما د خپل رب یاد دی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د حضور پاک نه تپوس وکړو، وی دا تپوسونه چې د انسان نه په قبر کې کېږي، وی عقل به په ځای وي؟ وی یو. وی حس به په ځای وي؟ حواس، سترګې، غوږونه او پوزه دا برابري؟ وی بالکل برابر وي. لیونی خو به نی سړی که نه وي؟ نه. وی بس بیا پروا نشته انشاءالله چې عقل په ځای دی او وجود غوږونه برابر دي، نو موږ نه به خپل رب نه هېرېږي، موږ نه به خپل پیغمبر نه هېرېږي، او موږ نه به د خپل دین نوم نه هېرېږي. ټیک ته ګنده چې څوک رب یادوي په دنیا کې الله، د الله نه غیرتي ذات نشته، د خدای نوم به تل ته نه هېرېږي. چې څوک خپل ښکلی پیغمبر په دنیا کې یادوي، نو به تې څنګه هېر شي؟ او چې څوک د اسلام مطابق ژوند تېروي، اسلام به تې څنګه هېر شي؟ رونو څوک رب نه یادوي، رب نه یادوي، او د رب نه علاوه نور خلق یادوي، اب بیا یې ریزان دی. د اسلام مطابق ژوند نه تېروي،
د اسلام طریقې نه خوخه نو چې اسلام مطابق جنت رہے او د اسلام دنه د خوخ نو قبر کې بسنګ یاد شي او د رسول الله مبارک شکل داغه طریقې دنه د خوخه او د انګريز طریقه د خوخه ده نو بیا تمام ساته او چې کم کافر دی هغه نه تاسو کوي مر ربک هه لا ادري نه پويګم پیغمبر دې سوکته هه لا ادري نه پويګم ګوره په آخرت کې بسړی دروغ وي قبر کې نشي ویل دین دې سره هه لا ادري نه پويګم افرشتہ بوتی لا دریتا ولا تلیتا ظالم من عقل نکار غشتلې عقل به الله معلوم کړو او نه د چا تابعداري کړې ده نه دې سلوستل کړې دي نه دې چا اتباع تابعداري کړې ده فیزرق بمطارق من حدید رسول الله مبارک فرمایي د اوس بنو پسټکو به وای او یو غزار چې ولور کې او د چغه وای نو دا بد مشرق نه مغرب پورې د حیوانات هم دا چغه وري سوا د انسانانو د پیریانو نه چغه به بس او دا قبر پر راجوخ شي په نیک عمل هم راجوختيږي ګوره خو هغه له داسې زور ورکوي لکه بچی چې مور په غېږ کې داسې ځان ته رانږدې کړي او زور ولا ورکوي وی لږ نور زور هم راکا سر مې خوږېږي وی د ځن کدن دا تکلیف والم د قبر ته وی لږ نور زور هم راله راکا او چې بدعمل انسان باندې راجوخ شي رسول الله مبارک فرمایي پخته په یو بل کې نه باسي او د سر دا نوکانې د صدا دا وختې د سر د خپو د ګوتو لورسي دا قبر عذاب دی الله دې مساتي دا قبر ورته وی دی نه کمالتا دوی ته د ما په شاګرد دی او زما ته پټول انسانانو کې محبوب وي اوس ما ته اوس پارل شوي ګوره صدر سره کوم دا قبر وته وی نو فراخ شي وته دومره فراخه لکه سترګو نظر کې لګيږي او چې بدعمل انساني ویته د ما په شاروانو په ما دي ګناهونه کول او ما ډیر بدی شوي او نن ما ته اوس بارل شي تکلش او صدر سره کومه وی پر راجوخ شنو پخته په پختو کې وردن نکي سو کوئی حضور پاک وای سو کوئی حضور پاک وای دا خطرناک منظر دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي القبر روضه من رياض الجنه وی دا چا د پاره قبر د جنت د باغچه او د چا د پاره حفرتون کند ده من حفر النيران د جهنم د کندونه او چې کوم نیک عمل پکې ورخښ شي نو आवाज کوي وی دته د جنت یو بستر پکې خوراکه د جنت ورته سوله کولو کې خوشبوئی برازي او تازگی به ورته راځي او چې بدعمل پکې پروزي وی د اور بستر ورته واچوي او د جهنم نکړکې ورته کولو کې چې غته او بدبوئی ور باندې راځي زمارونو دا د قبر جون دی نو ځن کدن مرګ حق دی بشک د قبر عذاب او د قبر خوشاله د مسلمان د پاره خوشاله او د بدعمل د پاره عذاب دا بالکل حق او ثابت دی مسلمان بس کوي مسلمان بدعمل زر قبر توړي اشاره بنا د شریعت حکم ګورې دی حضور پاک فرمایي وی چې سړی مړ شو زره وړي وی که بدعمل دی نو زره یو څه اخلاص شته زره یو څه اخلاص شي او کنه کمل دی نو جنت ته زری ولا ور رسوا زر بخخه زمون خلق ډیر زیات اکثر سار مړ شي بل ورځي خخه دا څه نری پکا بچ سونه وخت قبر تیاریږي نو بس هغه مر انتظار وکي او مړي خخول پکار دی غسل د مسلمان په مسلمان پکار دی چې خپل نږدې رشتہ دار ولا غسل ورکی او بیا جنازه چې وړي نو پړیر درونچا کو به نوړي په طریقه به وړي او بیا د مسلمان په مسلمان چې کوم حقونه دي یو حق پکې جنازه ده ګوري مونږ خلک جنازو لم په بدللو الکه دمه جنازه کړي د نو کوم ول او د نه د کړي نه د کومه او دمه قبر لتلې دي قبر قانون دی نه دي تل نه قانون دا خبره مکه ورنو ته وس دکېږي دار چا جنازه لږه تعالی راغلي دی کنه وی او سړی د چا جنازه کړي او خځ جنازه کړي و اصلي غریب و محتاج او بچی محتاج او وی چیرې داسې کار دی د چا نه بغلا کومه خدا چې کم مړ نن خخ کا مالدار غوندې مړ دی کفن اعلی دی دا قبر بو کنم دا کفن برو باسم خرص بیکم دام ډیر شی دی شپېلار چاري بلچی واغشتاو هغه د زنانا قبر او کنو څنګه قبر او کنو او د لحد
تبه ما تکړه او هغه دغه تراکاږي کفن وی هغه زنانه ورته کېناسته په قبر کې ورته وی چې جبره جنتی نه جامې وباسي جنتی نه جامې وباسي دی ورته وی څنګه ته څنګه جنتی او زه څنګه جنتی وی زه خو ګناهګاره ښځه خو تاسو په ما جنازه وکړه زما سفارش هم وکړه نو ستاسو د جنازې د وجې د الله جنتي کړم او چې زه جنتي شوم نو تاسو په ما جنازه وکړه زما د وجې تاسو هم خدای وبخله دا حقیقت دی د مرده د نیک مرده په جنازه چې نیک سړی وي یا عالم یو ته دغه جنازه وکړي د هغې د برکت نه جمدو ته الله فایده ورکوي او د جمدو د سفارش نه الله دې مړي ته فایده ورکوي ورونو مرګ هم یقیني دی زمونږ په ایمان دی او د ایمان د مرګ خبره مې تېره جمعه درته کړې وه او قبر هم یقیني دی او د قبر عذاب او د قبر خوشحالۍ هم حقي دي دو کې چې خدای پاک مونږ ته د قبر د عذاب نه وساتي الله مونږ د قبر د عذاب نه وساتي یا الله مونږ په قبر کې چې کوم سوال جوابونه دي په هغې کې خدایه ټیک کې او مونږ نه خدای د خپل نوم په ژوند هم مه یېرې او په مرګ هم رانه مه یېرې د خپل حبیب نوم او د اسلام نوم خدای په ژوند هم زمونږ نصیب کې او په مرګ هم زمونږ نصیب کې خدای که څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي که څوک قرضدار دي قرضونه اخلاص کړي نو که څوک مردگان وفات دي پروردګار د ټولو مردگانو مغفرت نصیب کړي د قبر زندګۍ چې زمونږ او ستاسو څومره مشران وفات الله قبر کې ورته رڼاګانې کې د قبر تیارې ورته په رڼا بدلې کې مونږ د دنیا او د آخرت د غمونو مصیبتونو په امن کې وساتې مریضانو هم شفا ورکړي او د حیا او د پردې ژوند نه نصیب کړي اخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله بس دې پته نه لګي کدی نه دی واخلي او هغه بوش سره دې په قبرستان کې کېږي الله نه لري د کنيزدې د الله کولی شي کنه شي قبر کې پرشتو چته کې دا هغه شیخ واخو یو امریکای مقبره کې خاص کې د انګلند د لندن هغه